کیسه د پښیمانۍ اور پیل. کریم د کندهار یو ځوان او د ښو اخلاقو هوښیار طبیعت لرونکی. د ده واده د یوې نیکنامي کورنۍ له لور شکیلا سره وشو. ژوند یې د مینې او درناوي ډک و. شکیلا د ده د کور عزت و، خو له بد قسمته د وخت په تېرېدو کریم د خپل نفس بندي شو. شکیلا یوه ځوانه خور هم لرله او نازیه و نوم یې و. د واده وروسته کله ناکله د شکیلا کور ته راتله او د خویندو ترمنځ راشده شوه. یو ماښام شکیلا د مور کور ته تللې وه. کریم یوازې و. نازیه د یوې بهانې سره راغله چې د خور جامې واخلي. کله ناکله یوه شیبه غفلت د ټول عمر پښیماني پرېږدي. کریم زه د مور کور ته ځم، ژر راځم. ښه خیال ځان ته ساته. خور مې جامې دلته هېرې کړې، راغلم واخلم یې. او همدلته شیطان بریالی شو. یوه لحظه بې عقلي دواړه په تیاره کې ولوېده. زه د خپلې خور د عزت مجرمه یم. بخښنه غواړم خو ځان نه بخښلی شم. یوه لحظه وسوسه ټول عمر سزا.